جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا اللہ پاک جل جلالہ ارشاد فرمائی کو چر دا خلق دا قیدین دا اراده لري چې تاسو سره خیانت وکي مخکې قیدیان نیولیو کنا او یا کسا او بے پا خپل کفر باندې پاتې شي او مقابله کوي د تاسو سره او د اسلام سره نو فقد خان الله من قبلو دی الله پاک جل جلاله سره مخکې خیانت کړی ده د دینه مخکې فامکن منهم خو لیکن الله پاک جل جلاله تاسو ته قدرت در کو پدای باندې او تاسو ته په قید و بند کې راوستل بعض کافران تاسو مردار کل او بعض مؤنول الله پاک جل جلاله تاسو ته قدرت در کو علماء کرام فرمای چې د مشرکانو خیانتونه سو یو تفسیر علماء کرام دا کوي چې کله دا انسانان لا پیدا شوی نو وجود ته نو راغلی د دین مخکې الله پاک جل جلاله د انسانانو د ارواح حاضر کل او موجود کل او پیدا کل او دا ورته فرمایل الست بربکم آیا دستاسو رب جل شانه نیم قالوا بلا نو دې ټولو انسانانو وی چې یا رب العالمین جل شانه ته زمونږ رب او بیا چې کله دغه عالم وجود تراغو نو د الله پاک جل جلاله په دې باندې مشرکانو لات منات عزا او دې ته عبادتونه کول نو لہذا دی د الله پاک جل جلاله سره خیانت کو د الله پاک جل جلاله د وحدانیت اقرار کړو د الله پاک جل جلاله د ربوبیت اقرار کړو او کله چې وجود تراغل پیدا شول نو د الله پاک جل جلاله په دې باندې به بل ته سجده کوله نو دا خیانت شو کنه او یا علماء کرام فرمایي چې یو ځل ابو طالب سے پکور کې تمام بنو هاشم را جمع شوي او خپلو کې دا معاهده وکړه او دا عهد یې وکړو چې اگر چې موږ محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک سره د مذهب په اعتبار مخالفت ته ځکه مسلمانان خو بعد نو کنه غي کې خو لیکن زمون برادری خدا کنه خاندان خو مده کنه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اگر کو دغه نبوت بعد نه منلو خو لیکن دا وی چې زمون د خاندان شخصیت خدا کنه لہذا دغه خپل برادری د هغه سیستم مطابق په د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مخالفت نہ کو نہ پدې کې ظالم موجود ابو جهل لعین دا اشد کافرو دا اشد او لعین را پاسی دو او دایوي چې نا مونږ دا معاهده نه کو او بنو هاشم مجبور کل دیتا چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته د بدر مقام ته د بدر میدان ته مقابله ته وستل الله پاک جل جلاله فرمای پیغمبر علیہ السلام مبارک ته کو دای چرتا سرا د خیانت اراده لري نو د دین مخ کې ګره دی الله پاک جل جلاله سره خیانت کړي دا او الله پاک جل جلاله پویا خبردار او د حکمت والا ذات تا کله چې
بے پیغمبر علیہ السلام مبارک گورے شروع کې خو نه ټول مهاجرین مسلمانانو او نه ټول انصار مسلمانانو ښا شروع کې اسلام چې کله شروع شو نو نه خو ټول مهاجرین مسلمانانو بعد مسلمانانو بعد ایمان نو راوړې او بعد په انصارو کې بعد ایمان راوړې او بعد نو راوړې یعنی بعد به کافرانو او بعد مسلمانانو لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک د مهاجرین و صحابه کرامو رضی اللہ تعالی عنہم او د انصار و صحابه کرامو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پمنس کی مواخات قائم کو مواخات مانا سو مهاجر صحابی مبارک تے داوی چستا دا انصاری صحابی رور دا تب د میراث خلی یو مهاجر دبل انصاری صحابی مبارک رور جوړ کو نو کچر دا انصاری صحابی مبارک په وفات شو نو د میراث په مهاجر صحابی ته ملاوي دو ذکر اور ولی جوړ شو کنه یو رو دبل رور میراث لري کنه او کوم چری مهاجر به وفات شو نو انصاری صحابی مبارک په به میراث وړلو دغه رنگي په وراثت کې مواخات ام دې توا مواخاتم وای لیکن کله چې الله پاک جل جلاله فضل و کرم کو مهاجرین ټول مسلمانان شو انصار هم مسلمان دا برادرای لحاظ سره ټول مسلمانان شو دا حکم به منسوخ شو به وی دا حکم اوس نوی به یوی چې دا کم سړی مړ شي کنه نو دغه رشتہ دار به دغه میراث وړي دغه رشتہ دار به دغه میراث وړي اوس په ان شاء الله رسته یو مسالم ذکر شي چې یو سړی دا یو مسلمان دا او یو کافر دا دایرونه دی خپلو کې خو لیکن چې دا یو مړ شي نو کافر د مسلمان میراث نشي وړلی ولی دینونه جدا دي هغه اسلام راوړی دی یو ورور او یو ورور په اسلام کې نه ده داخل لہذا دا کافر رور د مسلمان رور نه میراث نشي وړلی او که یو سړی داسې وي چې د هغه کورونه جدا وي دارین ملکونه یو په دارالایمان کې اوسي او بل په دارالکفر کې اوسي لکه فرض که یو سړی د په انډیا کې اوسي اوس او یو سړی د پاکستان کې د مسلمانانو په ملک کې اوسي او ورونه دي دواړه خو لیکن د دې ملکونه جدا دي نه هغه د ده نه میراث نشي وړلی ولې اختلاف د دارینو ده اختلاف د وطنونو ده هغه د کافر په ملک پاتې کېږي او دا د مسلمان په ملک پاتې کېږي دا مسله به انشاءالله رستو راشي نو خدای پاک جل شانه او فرمایل هغه کسان چې ایمان راوړی ده او جهاد یې کړی ده هجرت یې کړی ده او په خپلو مالونو سره او په خپلو ځانونو سره جهاد کړی ده د الله پاک جل شانه په لاره کې او هغه کسان چې هغه یې ځای ورکړی ده مهاجرین و صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم لا او مدد دی هغې کړی ده د هغې مدد یې کړی ده ښه بعض صحابه کرام داسې وو چې پیغمبر علیه السلام مبارک یو انصاری صحابی مبارک سره به د مهاجر صحابی مبارک هغه سوکل ورورولي به قائمه کوي ته د درورې نو د انصارو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خپلو کې مشورې وکړي ودا سے چل دا چې پیغمبر علیه السلام مبارک خود موږ ورورولي مهاجرین و صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره قائمه کا نوې هغې ته پکار دي ودا سے مدینه منوره کې به پټي کرلی شو هغې زمیندارو او مهاجرین صحابه کرام په زمینداری باندې نه پوهېدل هغې تاجر پیشه خلکو تجارت پې کولو نو یو ځلې
د دې عهد یې وکړو چې د دغې کم فصلونه مونږ کرو د دې به نیم مونږ اخلو او نیم به مهاجرینو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم ته ورکوو. پیغمبر علیه السلام مبارک ته دا خبره ورسیده. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې ستاسو دا د دې جذبې زه احترام کوم چې کومه فیصله مو کړې ده، خو لهذا د مکې مکرمې مهاجرین صحابه کرام په زمیندارۍ باندې نه پوهېږي، هغه خپل تجارت کوي چې دا فیصله یې وکړه. نو انصار نورم په جذبې کې راغل. دا یې وی ښه صاحب پټي مو کرو مونږه، پڼکو به یې مونږه، تکلیف به مونږ برداشت کوو، خو لیکن کله چې فصل وشي نو د هغې فصل نیم به مونږ مهاجرینو صحابه کرامو ته خپله ورکوو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله دا واوریدل نو وی فرمایل چې دا دنیا ګوره فانی ده، دا دنیا دا فانی ده او زه ګوره وی د دنیا نه د تللو والا یم. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل چې زم د دنیا نه د تللو والا یم، خو لیکن امت ته دا حکم فرمایلو چې ای زما امته د انصارو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم وګوره تاسو خیال ساتئ. او وی فرمایل حب الانصار من الایمان، چې کم سړی انصاری صحابی مبارک سره محبت ساتي نو دا د ایمان حصہ ده، د کې ایمان د ذکر انصار و صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم سره محبت ساتي. نو لہذا هغه چې دا خبره وکړه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته هغه باره کې داسې یو خوشخبری واوروله او امت ته تعلیم واورولو چې ګوره انصار و صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره به ګوره محبت ساتئ. موږ ټولو ورسره محبت ده. او دغه خلق بعد د بعضو څه دي؟ دی دوستان دي. دا مؤمنان د بعضو دوستان دي. نو لہذا او هغه کسان چې چا ایمان راوړی ده خو لا هجرت نه ده کړی نو دی دپاره نشته په تاسو باندې یعنی څه وراثت دا ستاسو میراث نشي اخیستلی. ولې؟ وطنونه یې جدا دي که نه؟ دارین یې جدا دي. تر دې پورې حتی یهاجرو، تر دې پورې چې هجرت وکړي، چې هجرت یې وکړو بے ستاسو وارثان ګرځي، او کو نه هجرت نه وي کړی نو ستاسو وارثان تر هغې پورې نشي ګرځېدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اللہ پاک جل جلالہ فرمائی کو چرے ارادہ لري دی خیانت کول تا سرا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته ارشاد دے کو چرے دی تا سرا د خیانت کول ارادہ لري فقد خان اللہ من قبل، په تحقیق سره د خیانت کړي د الله پاک جل جلاله سره د دین مخکیو. فامکن منهم، پس الله پاک جل جلاله تاسو په دای باندې قادر کيو قدرت دل در کوي. بعد تنا تاسو کافران ملکل مردار مکل، بعد متنا اونی والقید بن ک مراوستل. والله الله پاک جل جلاله چه دے علیم الپوی دے حکیم او د حکمت والا ذات تے. ان الذین آمنوا بے شکا کسان چی ایمان راوڑے دے وہاجروا او ہجرت کڑے دے وجاہدوا او جہاد کڑے دا بما اموالہم پمالو نخپل سرا وانفسہم او پا نفس نخپل سرا. اغا کسان ان الذین آمنوا بے شک اغا کسان چی ایمان راوڑلو وہاجروا
او اغی هجرت کو وجاهدوا او جهاد کو باموالهم پمالون خپل سرا وانفسهم پنفسون خپل سرا فی سبیل الله دا الله پاک جل جلاله په مبارک لار کې والذین آووا ونصروا او هغه کسان چې زه ورکو دی مهاجرین او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تا ونصروا او امداد وکيو واړو واړو کورونه یو خو لیکن کله چې مهاجرین صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لاړل نه په خپل کورونو کې ول زین ورکل دا ډېر ګران کار ده اولئک بعضهم اولیاء بعض الله پاک جل جلاله فرمای دغه خلق چې دی بعد د دې دوستان د بعض دی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړل دا ولم یهاجروا خو لیکن هجرت لا نه کړي مالکم من ولایتهم من شیء نشتا تاسو را پارا د دی پاغا وراثت کې سیزم یعنی نشتا پتا سو باندې د دی په وراثت کې سیزم حتا یهاجروا تر دې پورې چې هجرت کی وان استنصروکم فی الدین او کو چر دای مدد طلب کی د تاسو نه د دین په باره کې چې زما امدادو کوي کنه چې زه مهاجر شم الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق مگر دا قوم په مقابله کې چې تاسو د هغه په منځ کې یو معاهده ده نبی د هغه امدادوم نشي کولای ځکه معاهده مو کړی ده نو د معاهده وفاداری وکوي والله الله پاک جل جلاله چې ده بما تعملون بصیر پاغه سبانه چې تاسو کوي لیدون کې ذات الله پاک جل جلاله هغه چې تاسو کوي لیدون کې ذات والذین آمنوا صدق الله العظیم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه